الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. د قانونو او پټرولیم وزارت محترم وزیر صاحب، د بلخ ولایت محترم والي صاحب، د بېلابېلو امارتي ادارو او ټولو علماء کرامو او تجارانو او مجاهدینو او د رسنۍ استازو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. الله تعالی دې وکړي چې ټول حاضرین به جوړ او روغ یاست. ډېر د خوښۍ ځای دی چې نن ورځ د طوطي میدان ګازي ساحه د اکتشاف، تولید او تقسیم په موخه د یو رسمي ترسره شوي قرارداد په ترڅ کې د ایریل کام کرادي شرکت ته عملیاتي چارو د پیل په موخه تسلیمیږي. له هر څه وړاندې ټولو هیوادوالو ته د پانګونې په برخه کې د دې مهم ګام له امله ډېره مبارکي وایم. محترمو حاضرینو، د امو دریا حوضي طوطي میدان ګازي بلاک چې په فاریاب او جیزان ولایتونو کې موقعیت لري، د ګازي د تولید یوه غني حوزه ګڼل کېږي چې تقریباً 2131 کیلومتره مربع مساحت لري. د طوطي میدان ګازي حوزې د قرارداد نوعیت اکتشاف، تولید او تقسیم دی چې د قانون او پټرولیم وزارت او د یاد شرکت ترمنځ د سوي قرارداد له امله له مخې نوموړي شرکت ته د عملیاتي چارو د پیل په موخه رسما تسلیمیږي. له نیکه مرغه د قرارداد د شرایطو مطابق نن ورځ عملي چارې پیلېږي. د دې مهمې پانګونې له امله به ډېر شمېر هیوادوالو ته په مستقیمه او غیر مستقیمه توګه د کار زمینه مساعده شي. په کور دننه به د ګازو تولید داخلي تقاضا ته ځواب ووایي، په وارداتي ګازو او برېښنا به د هیواد تکیه راکمه شي، د اسعارو د خروج مخه به ونیول شي او په تدریجي توګه به بهر ته هم د ګازو د صادرولو زمینه مساعده شي. د تجارت انډول به ورسره ښه شي او په لویه کې به د هیواد اقتصادي ودې په برخه کې مهم رول ولوبوي. محترمو حاضرینو، په افغانستان کې په داسې لویو او مهمو پروژو کې پانګونه ټولو هیوادونو او پانګوالو ته یو واضح پیغام ورکوي چې په هیواد کې امنیت او د هر ډول پانګونو لپاره مساعد دی. د افغانستان اسلامي امارت د اقتصاد محوره سیاست له مخې د ممکنه اسانتیاوو په برابرولو سره ټولو بالقوه پانګوالو ته ښه راغلاست وایي او ملاتړ یې کوي. نو د تیر په څېر یو ځل بیا په ټولو داخلي او بهرنیو تجارانو او پانګوالو غږ کوم چې په افغانستان کې پانګونه وکړي او د دې هیواد له نسبي مزیتونو ګټه واخلي. په پای کې د قانون او پټرولیم وزارت له محترم مسؤلینو او ټولو دخیلو اړخونو څخه مننه کوم چې په دې برخه کې یې د پام وړ هلې ځلې کړي دي او د اعظم قرارداد شرکت له محترمو مسؤلینو څخه هم په ټینګار غواړم چې د پایداره پرمختګ اصل ته په کتو او د ټولو ملي او نړیوالو اصولو په مراعاتولو سره خپلو عملیاتي چارو ته دوام ورکړي. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین. السلام